نشر کا درس د تجربه علم صرف نشر کوا بس کته نور ته نشي خو تاسو علم نشتی نو د علماء هغه علم نشر کا خدیم الله تعالی اجر درکې او دا نیکی دا هغه نیک عمل دی چې اجر به د مرګ نه بعد عمر وایي د علماء الله ډېر لوی مقام ورکړی او ډېر لوی موقع نیکانو ګټو ته استه دا سوچ وکړه لکه اوس ته یو مسله زده کړه د یو عالم نه دې زده کړه ته چې په دې باندې څو پورې عمل کې په دې کې اجر کې سره هغه هم شریک دی او ستا اجر هم نه کېږي او د هغه هم نه کېږي شریک معنی دا نه چې د دې اجر نه به کم شي ولته ولاړ شي ستا اجر به ته پوره ملایي او د هغه اجر به هغه ته پوره ملایي خو بیا ته بل چاته وکړو بیا هغه بل چاته وکړو بیا هغه بل ته وکړو او دا اجرونه د سلسلې سره روانه ده څومره لوی خیر دی په دې علم کې نو علم زده کړئ او نور مسلمانانو ته وښایئ لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم علي بن ابي طالب ته ویل وی په الله مې د قسم علي که الله ستا په لاس باندې یو سړي له هدایت ورکړو یو سړي نو دا ستا دپاره د سرو اوښانو نه غوره ده یو سړي ته هدایت نو چې یو سړی علم نشر کوي علم وکړي او خلکو ته یې ښیي او خلکو ته یې نشر کوي الله سبحانه وتعالی به دله څومره لوی اجر ورکوي بیا دا فایده یې ده کوي چې دا علم نشر کول ګوره صرف دا معنی هم نه دی چې ته به لازم علم کوې او غټ عالم به درنه جوړېږي او محدث او مفسر او ته بیا خلکو ته علم کوي نن سبا د علم نشر کول ډېر اسان شوي دی الحمدلله د یو حق پرست عالم بیان نشر کوه د یو حق پرست عالم کتاب نشر کوه میموري کارډ یې نشر کوه کتابونه واخله د یعنې په څه نه څه طریقه باندې په انټرنیټ کې ویب سایټ کوله وکړه په انټرنیټ کې یو صفحه کوله وکړه په واټساپ کې یو ګروپ جوړ کړه انسټاګرام دی که ټیلیګرام دی که هره بله ته په هره طریقه باندې دین نشر کولی شي ولله الحمد یو حدیث ته نشر کېږي یو حدیث یو صحیح حدیث ته نشر کو په دې باندې چې بیا یو کس ویلي هغه پې عمل کوي دوه ولیدو عمل پې کوي درې ولیدو عمل پنځه پې عمل ته به کور کې ویده پروت به تا پسې اجر در روان دی نو چې د علماو څومره اجر وګټو کومې چې بیانوي سحر ماښام هغوی لګیا د دین دعوت کوي قرآن بیانوي او حدیث بیانوي او دورې دي او درسونه دي او بیانونه دي او بیا دا په لکاو بې حسابه خلک په هغې باندې عمل کوي د هغه د طرف نه ورته هغه خیر راورسي د هغه د طرف نه ورته د قرآن هغه آیت راورسي د هغه د طرف نه ورته هغه حدیث راورسېږي چې خلک خو قرآن او حدیث باندې عمل کوي خو رارسېدلی چا ته واسطه خو منځ کې د عالم دی که ډایرکټ خو هغه قرآن باندې نه پوهېدو او نه هغې ته رسېدو عالم ورته بیانه کړو تاسو ټولو ته زما دا نصیحت دی چې علم وکړئ او خلکو ته یې ووایئ خو دا لازم نه چې ته به ډېر علم خلکو ته وایې که لږ علم دې خلکو ته وکړو او د خلکو پې عمل وکړو نو الله سبحانه وتعالی به تعالی اجر درکړي ته به په قبر کې پروت او اجر به تا پسې شته دي څومره خوش قسمته سړی چې یو سړی ساعت یې وتی دی په بدن کې حرکت نشتی او اجر پسې شاته اجر پسې راوړي